مشرانو په مخ کې وایي د رویا خصوصي علي لیسې زده کوونکي حسنات بیبي ته بلنه ورکوو چې هغه راشي او خپل شعر له درنو ګډونوالو سره شریک کړي. ښه تشویق کوي چې د دومره ګڼو ځوانانو او ګڼو مشرانو منځ کې دا جرأت کړی چې خپل شعر له درنو ګډونوالو سره شریک کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه حسنات بنت ورشمین د ریا خصوصي علي لیسې د اولي با ټولګي زده کوونکې یم. کابل ته سلامونه او پېښور ته سلامونه. کابل ته سلامونه او پېښور ته سلامونه. لغمان ته مې راوړي او ننګرهار ته سلامونه. ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی. راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. مننه. یو شعر درته وړاندې کوم په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. زه پښتنه یم بې ننګینه قبلوم لالیه. د ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره ځم لالیه. ته به د حق چغې وهې د لښکر سر ته به ځې. زه به د ننګ ډکې مصرې درته کوم لالیه. د زرغونې انا لمسی یم ستا دعا پکار ده. د وخت ملال یم زلمي راپاروم لالیه. او الله دې نه کړي که شهید شولې په ننګ د وطن. په تا د زلفو به کفن درته ګنډم لالیه. بیا که ټپي شوېږي لمنه خال دېږدم په وینو. بیا به په لپو کې اوبه درته راوړم لالیه. مننه. یو بل شعر درته وړاندې کوم په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. له مرګه مخکې راته مور دغه وصیت کولو ویل بچیه خور دې ساته په ورور پام کوه. د غیرتي سړي د غوا شیدې پرېمانه ورکړه. د بې غیرتې مور شیدې کمرې چې ورې نه کړي. که غواړې زما د تن شیدې راته سپېڅلې د کوثر وشي په منډه لاړ شه پاس په امیر او پوس خیبر جوړ کړه. سره راټولې کړه په مینه لر او بر جوړ کړه. دواړه د دغې وطن هر درد ته جوګه او دروا. خور دې ډاکټره کړه او له وروره دې عسکر جوړ کړه. د پلاره پاتې توره نن چې ستا په لاس کې پاتې نو پوه په دې شه چې دا جنګ درته میراث کې پاتې. په منډه لاړ شي دغه ښار ته ازادي راوړه. دا خلک خوشحاله کړه دې ښار ته خوشحالي راوړه. له دې ولس سره د غم او د ښادۍ سړی شه. آباده اوسې زویه زه د آبادۍ سړی شه. او که خپل صداقت دې چې د خپل سر صدقه نه کړلو بیا دې سپې وخوره چې دا نور د نه عبرت واخلي. که مې دا ستا د خولې وصیت چېرته پر ځای نه کړلو راته تر نیمې شپې ناستې د یو صحنې مه بخه. راته په غېږ کې د للو نارې مه بخه. که مې بیرغ د ازادۍ چېرته ونه رپوو ستا د قسم مې مورې ماته د شیدې مه بخه. ګټه چې کوي هغه خلک معلوم دی. هغوی ګټې کړي هغوی په صبر د باران اوبو ته خټې کړي. خیر که نن غلي څه نه وایي موږ جار اخیستی. 100 کاله پس به هم د خپل دښمن نه وار اخیستی. مګلې څه کې موږ د چا عطر بوی کړي نه دي. موږ لې کړي خو که دې ملا پوی کړي نه دي. وچه ډوډۍ زار د سیخ کباب پلاو ګڼلی. موږ د بل چا په دسترخوان بچلي کړي نه دي. په دې بیت نه اجازت اخلم چې زما د سترګو اوښکې د جهان دی نور څه نشته. باران دی نور څه نشته. درویشه چې دا دواړه جهانونه پرې روښان دي. قرآن دی نور څه نشته. د توجه څخه مې ونړئ. مننه والسلام. په هر کلي کې درته اوښکو دلداري شروع کړه. په هر کلی کې درته اوښکو دلداري شروع کړه، که د دیدن مانځه ته سترګو تیاري شروع کړه.
سوز به د سړیکو نه په ځان باندې قابو ونه کي سوز به د سړیکو نه په ځان باندې قابو ونه کي ساز به لمبو کړي که مونږ فنکاري شروع کړه او ماله د مینې نه بغیر بله قصه نه راتله ماله د مینې نه بغیر بله قصه نه راتله د کرکې چاره دې رقیب دې ازاري شروع کړه او په بوډاتوب کې هم د ښکلو په نظر کې یم په بوډاتوب کې هم د ښکلو په نظر کې یم په تیر اخر مې د کنډر څوکیداري شروع کړه ډېره مننه په بوډاتوب کې هم د ښکلو په نظر کې یم په بوډاتوب کې هم د ښکلو په نظر کې یم څوکیداري شروع کړه د غزل مطلب دی چې انسان هډو کېدلی نشي چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نشي ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نشي او چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نشي چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نشي په سر به پاس وي خو اسمان اډو کېدلی نشي او ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي دا به بل څوک وي زما ځان اډو کېدلی نشي او بل شعر دی چې د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده چې دسترخوان نه لري خان اډو کېدلی نشي او چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ په نوم به وي خو مسلمان اډو کېدلی نشي او د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه هلته د امن څه امکان اډو کېدلی نشي او چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني زما د خاورې ترجمان اډو کېدلی نشي او شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي سلا خان زامن وي نو اباسین خو د خپل ځان اډو کېدلی نشي ډېره مننه خدایا د قام دشمن میرات کا نصف و نابود نسل ذات کا پر زمون خاورا پا نجات کا خدایا مړون کې لاس مات کا سوک چې دا لوی افغانستان بربادوي نه سوک مننه خدایا د قام دشمن میرات کا بود نسل ذات کا پر زمون خاورا پا نجات کا خدایا مړون کې لاس مات کا سوک چې دا خپل افغانستان بربادوي نه څوک چې دا خپل افغانستان بربادوي نه او چې موبندي صفتله راتلی شي جانانه وایه دا به څه شي خوند به مورک د ژوندانه شي او کیدای شي بیا دیدنو نشي پرېږده چې نن د غېږ کې سمه وجاړمه پرېږده چې نن د غېږ کې سمه وجاړمه او ستی مې ګور کې کېږي خلق سوالی میں گور کے کیے دے خیر دے عارضی میں گور کے کیے دے و امانتی میں گور کے کیے دے چھے یار خبر شما بخپل وطن تورینا چھے یار خبر شما بخپل وطن تورینا جنسل مخا ساسو دول جہاں آیاتم خصوصی سرطان حیث سے شاہات سے
دې تاریخي مشاعره کې مونږ ته بلنه راکړه څو شعرونه درته وایم خو د هغې نه مخکې زما وروڼو د راتګ سره په درځنونو ملګرو د یو څیز فرمایش کړی دی او هغه فرمایش بیا په دې باندې کاري صاحب دی او شهباز صاحب دی ډېر خوشحاله مو باید چې زه د پوځي پښتونخوا له طرف نه تاسو پښتنو ته هغه ډالۍ کړم امید دی چې د نارنج ګل د مشاعرې به دا لومړنۍ ځلي او دا به یو یادګاره تحفه چې زه د پوځي پښتونخوا د پښتنو د طرف نه د بل پښتونخوا خلکو ته ورکوم خو د هغې نه مخکې یو څو شعرونه درته وایم چې څومره چې ستا نه به حامان جوړېده څومره چې ستا نه به حامان جوړېده دومره زما درته ایمان جوړېده چې یوسف مخی مې دیره کړو پکې زما د زړه نه به کنعان جوړېده چې یوسف مخی مې دیره کړل پکې زما د زړه نه به کنعان جوړېده خدای زده چې شونډې د پان جوړې وې که نه د شونډو نه یې پان جوړېده چې د بل په اوږه لاس اچوو زما به خامخا خفګان جوړېده چې د بل په اوږه لاس اچوو زما به خامخا خفګان جوړېده ما پاننګو به یې نشان جوړېده ما به د یارې ګوتې نه وروړلې پاننګو به یې نشان جوړېده دې فرښتې انسان ته سپک کتلي دې فرښتې نه به شیطان څومره د ځان نه چې مې لرې ساته څومره د ځان نه چې مې لرې ساته هغه سړی مې دومره ځان جوړېده سجاده روغه یې په وخو نه شوه سجاده دې نه به نقصان جوړېده سجاده دې نه به نقصان جوړېده زمه په لاره را تر غاړه وځه زمه له ښاره را تر غاړه وځه زما دلداره را تر غاړه وځه بس یې که دومره پښتو خوند نه کوي بس یې که خواره را تر غاړه وځه او ستا د مرض په علاج ښه پوهېږم تاسو بیماره را تر غاړه وځه او کور ته چې رسو رسو مړ به یمه کور ته چې رسو رسو مړ به یمه شا به په لاره را تر غاړه وځه راشه ریباره چې د خپې ښکل کړمه راشه ریباره را تر غاړه وځه او زیړ زیړ د ام غوندې په تا پسې یم سور سوره ناره را تر غاړه وځه او اباسین صاحب د کلیوال سره مې کچې کړله د کلیوال سره مې کچې کړله اوس ننګرهاره را تر غاړه وځه ای جنګ پرسته ایستې نه جوړېږي د کلیوال سره مې کچې کړله اوس ننګرهاره را تر غاړې وځه ای جنګ پرسته ایستې نه جوړېږي ای ټوپک ماره را تر غاړه وځه ای جنګ پرسته ایستې نه جوړېږي ای ټوپک ماره را تر غاړه وځه سجاده نورې کیسې بیا به چیړو اول خو یاره را تر غاړه وځه خپل هغه فرمایش طرف ته ځم او د بر پښتونخوا ټولو پښتنو ته دا ډېر په مینه باندې ډالۍ کوم د جمعې شپه د شهباز صاحب به ماته د سجاد خان د جمعې شپه د شعرونه خلکو ډېر وي زه تاسو ته د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب شجر نسب په یادو باندې ویم چې کوم په 10,000 کاله باندې محیط ده زمونږ د پیغمبر نوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب عبدالمطلب د پلار نوم هاشم هاشم د پلار نوم عبدالمناف عبدالمناف د پلار نوم قصوی قصوی د پلار نوم کلاب کلاب د پلار نوم مرہ مرہ د پلار نوم کعب کعب د پلار نوم لوی لوی د پلار نوم غالب غالب د پلار نوم فهر فهر د پلار نوم مالک مالک د پلار نوم نظر نظر د پلار نوم کنانا کنانا د پلار نوم خزیمه خزیمه د پلار نوم مدرکا مدرکا د پلار نوم الیاس الیاس د پلار نوم مظر مظر د پلار نوم نزار نزار د پلار نوم معد معد د پلار نوم عدنان عدنان د پلار نوم عود عود د پلار نوم حمیسا حمیسا د پلار نوم سلامان سلامان د پلار نوم عوس عوس د پلار نوم بوز بوز د پلار نوم کموال کموال د پلار نوم ابی ابی د پلار نوم عوام عوام د پلار نوم ناشد ناشد د پلار نوم خزان خزان د پلار نوم بلباس
دلداس د پلار نوم یدلاف د پلار نوم طابخ د پلار نوم جاهم د پلار نوم ناهش د پلار نوم ماهی د پلار نوم ایفی د پلار نوم ابقر د پلار نوم عبید د پلار نوم الدعا د پلار نوم حمدان د پلار نوم سنبر د پلار نوم یسربی د پلار نوم یحزن د پلار نوم یلحن د پلار نوم ارعوا د پلار نوم عیزی د پلار نوم زیشان د پلار نوم ایسر د پلار نوم اقناد د پلار نوم ایهام د پلار نوم مقصر د پلار نوم ناحس د پلار نوم زارح د پلار نوم سمی د پلار نوم مزی د پلار نوم عوض د پلار نوم ایرام د پلار نوم قیدار د پلار نوم حضرت اسماعیل علیہ السلام د پلار نوم حضرت ابراہیم علیہ السلام د پلار نوم آزر د پلار نوم ناہور د پلار نوم سروج د پلار نوم رو د پلار نوم فائج د پلار نوم عابر د پلار نوم ارفخشاد د پلار نوم سام د پلار نوم حضرت نوح علیہ السلام د پلار نوم لامک د پلار نوم متو صالح د پلار نوم ادریس علیہ السلام د پلار نوم یارد د پلار نوم ملحل د پلار نوم قینان د پلار نوم آنوش د پلار نوم شیس د پلار نوم حضرت آدم علیہ السلام. جزاکم اللہ. تکبیر نعرہ تکبیر. یو چې ښایسته وي او بل خور دې زورور وي. دا نجلۍ به ښه دوست د اسمان د بام په ژۍ ګرځي، یو چې ښایسته وي او بل خور دې زورور وي. او بسنې سودی صاحب وایي چې هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي، هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي، خلک پښتو مښتو په تندر ولې کار وباسي. او هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي، خلک پښتو مښتو په تندر ولې کار وباسي. او دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي، پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي. او یو زما زړګی لکه په کلي کې د اوړي جماعت، خپله هم نه ورځم او نه پکې امام لرمه. او عشق دومره کم لکه د وخت د مسلمانو ایمان، ښکلو ته مازې اوس په زړه کې احترام لرمه. زما زړګی لکه په کلي کې د اوړو جومات، خپله هم نه ورځم او نه پکې امام لرمه. عشق دومره کم لکه د وخت د مؤمنانو ایمان، ښکلو ته مازې اوس په زړه کې احترام لرمه. او یو غزل دا مطلب یې منی لیکلی، د ونو پاڼې ژیړې شوي طلایي موسم دی، په سرخ کې بیا انګور پاخه د شرابي موسم دی. او ته اوس کوای شې چې په موږ باندې قیامت راولې، زموږ ځواني د ستا د خال خدایي موسم دی. او مونږ ګناهګار هم خدای لرو، ساقي خفه نشي که د طالبانو پاچاهي د صوفي موسم دی. مونږ ګناهګار هم خدای لرو، ساقي خفه نشي که د طالبانو پاچاهي د صوفي موسم دی. زه د ګلاب ملګرو په وږمو کې پټ یم، زه د ګلاب ملګرو په وږمو کې پټ یم، زما لپاره همیشه د پسرلي موسم دی. او بسم الله پام د سپین ویښته غشی د زړه مړ نه کي،
بسم الله پام د سپین ویښته غشی د زړه مړ نه کي څوک چې د مینې خیال لري د زندګي موسم دی. د تاسو ټولو نه مننه. وایم ټول به وایي انشاءالله. وایي دغه خبره د تر ښکلو پورې ورسېږي، زموږ زخمي زړګي ته توجه پکار ده. او ځمکه ولاړه زه په تا باندې ډېر ګرم یم می ښکلیا، خدای دې سږ کال ژمی راوړه لوګر ته. دا یو څو غزل مې تاسو ته انتخاب کړی یم، دا وایم د دې نور نه ورته شي چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي. پخوانی در بخښنه غواړم چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راشي پسې بل راشي بیا بل راشي. او چې د زړګي کور ته مې غم راځي له منځه یې وړي، او نیم پی مخی خو د هر کله او تل راشي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپلو کره لاړ شم او نه خپل راشي. خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپلو کره لاړ شم او نه خپل راشي. په مقتدیانو به یې شل نه کړي ملا بسمله، په اخوندۍ کې عزت خدای که په منګول راشي. تاسو ټولو نه مننه. حالات ترنګلي دي، څوک مینې ته زړه نه ښه کوي. دار سړی کوي چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي، د دینه بلا نور څه ښکلی کار سړی کوي. چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي، د دینه بلا نور څه ښکلی کار سړی کوي. اول دې د خپل زړه نه ښه په صدق تپوس وکړي، اول دې د خپل زړه نه ښه په صدق تپوس وکړي، نو بیا دې د سړي سره اقرار سړی کوي. او شعر دی چې د خپلې اندازې نه د زیات وار سړی کوي، د خپلې اندازې نه د زیات وار سړی کوي، چې چرته هم په چا باندې گزار سړی کوي. او چې چرته د حجرې او د جومات سړی خرڅېږي، چې چرته د حجرې او د جومات سړی خرڅېږي، ظاهره ده جرګې به د بازار سړی کوي. چې چرته د حجرې او د جومات سړی خرڅېږي، ظاهره ده جرګې به د بازار سړی کوي. او شعر دی چې شاکره چې خپل زړه سړی په نیمه لار کې پرېږدي، شاکره چې خپل زړه سړی په نیمه لار کې پرېږدي، شاکره نو په چا به اعتبار سړی کوي. دا دوه څلور شعرونه چې پام ورته وکړه، لږ د مینې غر په ځمکه پروت دی. پام ورته وکړه لږ د مینې غر په ځمکه پروت دی. ستا د کوټې بهر یو مړاوی ګل په ځمکه پروت دی. او شعر دی چې خدایا چې کم یو زورور به وي دا جنګ ګټلی، خدایا چې کم یو زورور به وي دا جنګ ګټلی، په لوی میدان کې یو مات شوی ښکر په ځمکه پروت دی. خدایا چې کم یو زورور به وي دا جنګ ګټلی، په لوی میدان کې یو مات شوی ښکر په ځمکه پروت دی. او زه خو د عرش د منارو سره خبرې کوم، زه خو د عرش د منارو سره خبرې کوم، د خلکو خیال لې چې زما دا سر په ځمکه پروت دی. زه خو د عرش د منارو سره خبرې کوم، د خلکو خیال لې چې زما دا سر په ځمکه پروت دی. زه خو د عرش د منارو سره خبرې کوم، د خلکو خیال لې چې زما دا سر په ځمکه پروت دی. او د مینې راز او نیاز د دې سړي نه وتپوسئ، د مینې نیاز او راز د دې سړي نه وتپوسئ، بیګا د ستورو سره و سحر په ځمکه پروت دی.
د مینې راز و نیاز د دې سړي نه وتپوسئ بېګا د ستورو سره و سحر په ځمکه پروت دی او په خپل دنګوالي او لویوالي باندې غره اوسئ په خپل دنګوالي او لویوالي باندې غره اوسئ خو دومره یاد ساتئ چې هر یو غر په ځمکه پروت دی په خپل دنګوالي او لویوالي باندې غره اوسئ خو دومره خیال ساتئ چې هر یو غر په ځمکه پروت دی او د پاڼې پاڼې ګل ارزښت او قیمت دا وګڼئ د پاڼې پاڼې ګل قیمت او ارزښت دا وګڼئ چې د شاکر زړګی پرهر په ځمکه پروت دی. ډېره مننه. ویلي شعرونه وویل خو زه به درته په رښتیا او معنا کې غزل ووایم خوند ورنه واخلئ. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه. شعر نه خوند والی شعر ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه. ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه. سات په دیوال کې دی که نه زه په دیوال کې یمه. ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه. سات په دیوال کې دی که نه زه په دیوال کې یمه. د مسلمان او د هندو مباحثه ده په ما زه په سجده خدای ته پرېوتی در امثال کې یمه. د مسلمان او د هندو مباحثه ده په ما زه په سجده خدای ته پرېوتی در امثال کې یمه. مهرباني او غزل دی چې غور طلب غزل دی. فکر کوم دغه الفاظ یا دغه خیالاتو ته ډېر کم خلک د صدیق یاباسین صاحب دغه ټول ملګري وایي چې بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای. بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای. چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای. بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای. چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای. او خدایا د دې وخت اډوګر داسې بې پردې کړمه خښتې زما د کور راوویستې د مار په ځای. او ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم. ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم. سترګې مې منډلې دي په ستنه کې د تار په ځای. ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم. سترګې مې منډلې دي په ستنه کې د تار په ځای. او د فرښتو سره اوسېږمه انسان نشته دی. د فرښتو سره اوسېږمه انسان نشته دی. په ایماندارو کې ذره قدر ایمان نشته دی. د فرښتو سره اوسېږمه انسان نشته دی. په ایماندارو کې ذره قدر ایمان نشته دی. او زه د فتوو زه د فرقو په ښار کې شوی ماشوم زما غوږونه ورته ونیسئ اذان نشته دی. زه د فتوو په ښار کې شوی ماشوم زما غوږونه ورته ونیسئ اذان نشته دی. یا خو خیاغي باغي وي یا خو قلندر وي تا سره یې کار وي. و دلداره چېرته چې په کلي کې لوپر وي تا سره یې کار وي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې له کوزي پښتونخوا ډېرو درنو راغلو لویو شاعرانو او د خپل ولایت د خپلې سیمې خوږو ځوانانو مشرانو شاعرانو د شعر مینوالو ته مخاطب یم. یو څو بیتونه به زه ووایم او بیا به وروسته یو د کاروان صاحب هغه کوم نشتون دی د هغه به یې موږ په غږ باندې دلته
دا کمونیست اسماعیل صاحب یو څو شعرونه به همداسې ووایم هغه خو ناسم دی. زه د خدای په رنګ کې رنګ یم د یوې ډلې هم نه یم. زه د خدای په رنګ کې رنګ یم په یوې ډلې هم نه یم. که ناشنا یم مؤمنانو یو د داسې هم پکې وي. د رقیب کړنې به زغمو په مرګینو پرزو نه دی. دا خو ژوند دی یارانو یو د داسې هم پکې وي. ما به خدای بخښي شیخانو خالي لاس به ځم جنت ته. ما به خدای بخښي شیخانو خالي لاس به ځم جنت ته. خدای به وایي جنتیانو یو د داسې هم پکې وي. دا به هم د خدای تقدیر وي چې دا کوږ لرګی سیخ نه شو. بسمل پرېږدئ ملایانو یو د داسې هم پکې وي. یو څو شعرونه رباعي او بیا د ډېر لوی شاعر پیر محمد کاروان صاحب یو غزل د ترنم په ژبه ډېرې خوږې خبرې پکې دي. هغه الفاظ یې واورئ. چې مولا بدموش بل لسول کې مولا بدموش بل لسول کې تورګل زون بده پول کې هارا خبره بو پتول کې پنجو بزون سره بو خیول کې مور دې بوريږي او پریدي روغلی دینا او دې بل غلام دې بل بچیا پزون خطوې لوانه تس خبر یې پنجو پیا دې او پریدي اور کې مولي دلی دینا وچ شې پجارو برملا ټول دنیا ته ویایا. شے پجارو برملا ټول دنیا ته بیایا. بل گاونډه او تورګل خاص یې تو ته بیایا. د ډریوان تورنا د خټک را سواتان خالی کا بل ایوانه منا ټک را سواتان خالی کا. وچ شے پجارو برملا ټول دنیا ته بیایا. بل گاونډه او تورګل خاص یې تو ته بیایا. د ډریوان تورنا د خټک را سواتان خالی کا بل ایوانه منا ټک را سواتان خالی کا. میز دې بیار مددگار کړی تبا دې کړلی. میز دې بکور کړی بیدار کړی تبا دې کړلی. چې پروتاک دې زب شمون نه کا پښتین ونه و چې د پزون پورې ایریون نه کا پښتین ونه و نه نه پکور کې و دې ولا داستي و منا ته کیس پلاور کې و دې ولا داستي و منا ته. چې د اوسانو خلکو مزاج نه بدل کوم د اپ ټو ډیټ خلکو مزاج نه بدل کوم. شډل پښتون یم او خبره هم شډل کوم. د حق وینا کې زه د هیڅ چا هیڅ پروا نه کوم او چې بیا غلام وي د غلام پروا خلا نه کوم. زه په حیثیت د مسلمان د عقیده لرم او عقیده هم خاص فیصله او په خاله لرم چې بې له خدایه څوک مالک ته ژوند کې دلی نشي. یو لحظه هم بې نټې څوک وژلی نشي. مرګ او ژوند دواړه او زندان هم د هغه د لوري. عزت ذلت ګټه توان هم د هغه د لوري. نو بیا زه ولې بندګي د بل بنده اختیار کړم او غلامي زه د یهود او نصارا اختیار کړم. د انتقام لمبو سیزلې د بحاله ناسته د انقلاب چغې ته هر پښتون لیواله ناسته. زخمی احساس پستر کو کوئی اور ښکاری په دینه پورته صبر نور ورته پیغور ښکاری. نه کور کله سلامت نه عزت پاتې شو نه دبدبه د شملې نه وحدت پاتې شو. دستا د لاسه در په در خاورې په سر ګرځي. نن غم ځپلی هر پښتون اوتر ګرځي. پملای مات کړلو تقسیم شو بے اسرا کړلو تارې راتاو کړلو په موږ محاصره کړلو. په یو چاپېش ولې او بل په سیاست کې وژني. یو کور دننه او بل په اول خط کې وژني. موږ یې اوس بند د غلامۍ په زنځیرونو کړلو. په اجراتیانو یې بې خپو او بې لاسونو کړلو. موږ ته په موږ کې خلک ګوري چې خطا مو کړي پرې عامو چې خرڅ کړي مو پلور یا انقام مو کړي پرې. خیر په ایجنټانو مو اوس نور خطا کولای نشي. زما تقدیر په تدبیرونو بدلولای نشي. دستا زوال زما د لاسه اولیاء ښودلی او انور شاه په خپل کتاب کې ښه صفا ښودلی. ته خو غلام یې ستا اقا هم رانه نه دی وړی. قسم په خدای تندی روغ چا هم رانه نه دی وړی. په یوه تدبیر سره د ټوله معامله ختمه ده. خالي چې مخ ته رړوم د قصه ختمه ده. لسرو لمبو راووتل اوس لوبېدلې ښکاري. زلمي د لوی افغانستان بیا ملا تړلې ښکاري.
لا مو په مخ کې د اټک لویه لانجه پاتې ده، په مرګلمو د پنجاب سره پنجه پاتې ده. ترېنه بلوچ او پښتنو ته سور تنور جوړ شوی، د ده وجود زمونږ دپاره لوی نسور جوړ شوی. بیا به د کوزې پښتونخوا اپریشنونه کوي، خوست او کابل په ننګرهار به بمبرونه کوي، خو دا ځل ظلم به یې پای او خپل انجام ته رسي. روستی سلګۍ دي نور ژوند یې اختتام ته رسي. دا ځل به پوله پر اټک نه پر وګا جوړوو، پرې به تاریخ د خپل بابا د احمدشاه جوړوو. د هر یو ظلم او ستم ترېنه حساب غواړم، د هر یو ظلم او ستم ترېنه جواب غواړم. پنجاب ته ژاړي او که خاندي ترې حساب غواړم. د هر یو ظلم او ستم ترېنه جواب غواړم، پنجاب ته ژاړي او که خاندي ترې حساب غواړم. دای به چودري لا د راجپوت لا گبر سنګ بچای وي، دغه ظالم به لا د هغه رنجر سنګ بچای وي. زه هم بچای د ابدالي او د اکبر د میرویس خان یادېږم، د انتقام فطرت لرم، زه هم افغان یادېږم. پرېږدم یې نه، اوس به تورګل تر هدیرې رسوم، د ظالمانو به کور کور ته جنازې رسوم. او د څو کرښې پسې لږ بدلې غوندې او د تیاتر برخه د دې پسې وروسته ځان آماده کړي. تیاتر ممثلین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. دا مقدمه ذکر کړی چې دا رئیس په ساجد نډیر ډیر باندې چې موږ خپل ځت تاسو واخلو ځای البته 2 بجې راغلی. بهرحال هغه دوستان چې د پښتونخوا د ولایت نه راغلي دي، څوک د بدخشان نه راغلي دي، زما ځینې دوستان ولیدل له خوست نه راغلي دي، یا پکتیکا نه او جوزجان نه. تاسو سره شریکوو. یوه خبره یادولې به درلو غواړو چې مشاعره به د دستاربندۍ او د سیاست ډول نه وکړو. نو یو چا راته ویل چې زه بیا مړ دې شم په هله چې وګورم یو ځلې شملې کابله بلې ارمان یې یوړ هر اوربل شملې دی هغه ژړې اوس نشته خو کابل شملې دی. نارې درته وهمه له کابله که یې اوري تر مور دې کمه نه یي زما ژبې زما خاورې. تا ته که سپک ګورم خاورې نو مغول دې شمه، تا ته که سپک ګورم خاورې نو مغول دې شمه، تور دې شم ورود دې شم ګونګې دې شمه شل دې شمه. سترګې به یې وسو چې څوک دې خط و خال لنډوي، څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنډوي. سترګې به یې وباسو چې څوک یې خط و خال لنډوي، څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنډوي. د برېټانیانو باختریانو مکرمې خاورې زمونږ کفن او اغوستن یې محترمې خاورې زما د مور په شانتې خاورې. اسویلي دې واخلم درته دې وسوځم، ایره دې شم لوګي دې واخلم، د شمشیرزنو د تورزنو سر ته بیا کښېمنې بیا پوره مشې د زمرو سر ته بیا کښېمنې. اصیل اشراف او پولساتیا رټ پونډیا زویا پر دا غلبیل سوي د ځار شمه ګېډیا زویا لکه د ستوري ځلېدې اوده چې مړ وي مړ ته شم مړ داسې د مړ شم لکه ته چې مړ وي. موږ هغه څوک یو چې په سلو نومو ورنګېدو،
موږ هغه خلک یو چې وجنګېدو داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي واخې د هغه څوک چې کم تر کم په خېټه مور وي له جګړې هغه څوک ویرېږي چې وطن یې جوړ وي 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بونیر سخت دی یوسفزی صاحب پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بونیر سخت دی د ډوډۍ جنګ د ازادۍ تر جنګه ډېر سخت دی د تېښتې داغ مې د الف با سپاره کې نشته د تېښتې داغ مې د الف با سپاره کې نشته د تاریخ سیال مې بیا د ځمکې په پوره کې نشته که دا ګل شوی د بیا په تار او ستن ټک وهي خو د غلیم د تېښتې داغ مې پر لمن ټک وهي بې تعلیمه بې هنره خرش او پرش شه ژوند دا نه دی وخوره وسکه ډکه او تش شه ژوند د سر و مال پر دین قربانول دی ژوند د وږو مړول لوڅ پټول دی ژوند پومپل دی په نیزو کې د ککرې ژوند وهل دی د قانون سره ډغرې ژوند شیرشاه دی ژوند غوري دی ژوند ابدال دی شاه حسین دی شاه اشرف دی ژوند سیدال دی ابا خان دی ملتان خان دی ژوند خوشحال دی رامداد خان عمرا خان دی سید جمال دی اول ګل دی عطا ګل دی ژوند کشمیر دی ژوند منصور برجان سنگین دی ژوند نصیر دی هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم البته دا بیتونه شیخ نورالدین هغه ته ډالۍ دي هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم زه بیا حیوان یم په څلوري نه په دوو روان یم په پښو به نه یم روان زه بیا په لاسو روان یم زه دا منم چې هم پښتون او هم افغان پاتې یم خو له آدمه تر دې دمه مسلمان پاتې یم زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دي مور او زما پلار قربان شي زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دي مور او زما پلار قربان شي دا اړوی ما په بل مخ سټه په سټه ښه ده مسلماني مې لوڅوی ما داسې پټه ښه ده اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله بار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړو نو کار خراب شو هغه ویلی چې تر عمره دې بار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړلو نو کار خراب شو چې سویری نه لري عنقا ستوری کمر کیدی شي دا مرتبه بلا تشبیه د پیغمبر کیدی شي د پیړو راسې له شودو سره اوبه ګډېږي مړو په هر یوه خبره خو سترګې نه پټېږي څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمع ویلې کېږم باور په کابله چې اوس هم پلټل کېږم څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمع ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې عمر هغه به زه نه ومه لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې عمر هغه به زه نه ومه که وین لرلی وم نه هر څوک دې راځي لورې ته 2 متره زیره د تیرې په سر داخل لورې ته
زما کابل خوښ دی خو دوی مې له کابله خوښ دي زما دا پټ مسلمانان د زړه له تله خوښ دي یو په خپل وخت علامه اقبال پټ مسلمان مړ شو بل لوی افغان لوی سید جمال پټ مسلمان مړ شو د وخت ثالث عبدالرحمن درته یو وخت خایم پټ امپراتور پټ مسلمان درته یو وخت خایم چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي تاریخ د ځینو پر تندیو باندې ولیکل شي که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې ردیف په دې کافیه باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ حضور به مو په لاس کې نه وي بله وړتیا سبا به یې ومنئ حضور به مو په لاس کې نه وي تنبل به وي در سره شور به مو په لاس کې نه وي که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرې کوي که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرې کوي د خپل سرخیار غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه د خپل سرخیار غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لوګۍ په سر کا کلندر کېنه ښه مومندۍ لوګۍ په سر کا کلندر کېنه د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي هغه متل دی د ګور شپه به مو په کور رانشي ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ تر شا لښکر نه ګرځوي خو له خپل ځان ډېر وي باز که دښمن دی خو د باز هم دښمنان ډېر وي شپون کرامه ساتي خو ځان هم په رمو ساتي شپون کرامه ساتي خو ځان هم په رمو ساتي دې کې لیوان ګډ دي رمه دې له هغو ساتي تعجب نه ده چې د ویښې مور نه غلا کېږي دا ناول و نه آخر داسې په باک بیا کېږي بس د زړه صبر درته غواړو قدردان یابئ بل وین لړلی غېږ ته دراوړو ناندان یابئ د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې پر لا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل ووژلو یا مې ځان وژنه وکړه ما خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابړ شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی وا بیا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې وا بیا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې و څلوېښت کاله کې مونږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سرک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي ته پوهېږې د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې پر لا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل ووژلو یا مو ځان وژنه وکړه مونږ خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابړ شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون
که د زندان دی که څوک نن شهید دی. 72 کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې، 40 کاله کې مونږ 2 امپراتورۍ ماتې کړې، نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې، دا تشدد و د عدم تشدد ماتې کړې. څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی، 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی. سړک، ښوونځی، برېښنا، روغتون له استقلال نه قربان، لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان. نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ وړاندې کوي، ټوپک ته لاس کوي، د دښمن دا ککرۍ وړاندې کوي، ټوپک ته لاس کوي. ته پوهېږې یوه بلا وي درته دوه شه، یوه بلا وي درته دوه شه، د میږتون په کور دی شپه شه، زاړه زخمونه دې تازه شه، غزنه اسپه دې ړنده شه. څومره په تېښته دي خپل مرګ ته رسوي، څومره په تېښته دې خپل مرګ ته رسوي. غم که د لوی وي که د اور کې، غم که د لوی وي که د اور کې، هېواده غم به د ما زور کې، ما به په خپل سر باندې موړ کې. رامداد دې دا وارې خدای جوړ کې، که دوباره په پتې جنګ ومړ دې شي، که دوباره په پتې جنګ ومړ دې شي. جماعت دلای پل دې سکر وي، جماعت دلای پل دې سکر وي، تخت کابل ښار پېښور وي، ترڅنګ د ستر خوشحال شاعر وي، سیدال ناصر دې سرلښکر وي. تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه، تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه. ډېره ډېره مننه. خیر پسې ډېره مننه تراب صاحب نه. اوس هم د ننګرهار د اطلاعات و فرهنګ ریاست د تیاتر درنو همکارانو نه لالا مزار نه راوړه، ګل د لالا مزار نه راوړه، ګل د انار له قندهاره، ګل د نارنج د ننګرهاره، ټول د لمن کې شاعران شول، ټول د لمن کې شاعران شول، ځینې د کلي ځینې له ښاره، ګل د نارنج د ننګرهاره، کړي خوشبويي دې زړونو ته لاره، ګل د نارنج د ننګرهاره، زم سپین ګلان له پاکي نیسم، زم سپین ګلان له پاکي نیسم، وړم جهانګیره صدیق لپاره، ګل د نارنج د ننګرهاره. یو غزل وایم او ډېر مختصر ارمان مې دی، خیر ارمان مې دی. ښکلی غزل دی د جهانګیر صاحب صدیقه. لمبه پټان دي جانان لکه زړه، زما پاگل زړه زما پاگله، لما نور کده پسې ګرځم په نظر نازي، لما نور کده پسې ګرځم په نظر نازي، لما نور کده پسې ګرځم په نظر ناراضي، هیڅ نه پوهېږم، هیڅ نه پوهېږم چې رښتیا کوي که چل زړګی، زما پاگل زړګی زما پاگله،
ما ورته ناکات پخوا به مې سودا کوله ما ورته ناکات پخوا به مې سودا کوله ما بدلوله بدا خپل زړګی په بل زړګی زما پاگل زړګی زما پاگل ما جهانگیر صدق پتا دغه پیرزونه کړه ما جهانگیر صدق پتا دغه پیرزونه کړه ما جهانگیر صدق پتا دغه پیرزونه کړه څنګه لورېږي ستا په ما دا کړي دل زړګی زما پاگل زړګی زما پاگل توجه څخه مننه